د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت په مزار شریف ښار کې د مسافروړونکو وسایطو لکه ریکشاو د تګ راتګ د تنظیم خبر ورکړ او زیاته کړه چې د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو په موخه به د دغو ریکشاو فعالیتونه قانوني شي او په ښار کې د ګډوډۍ د مخنیوي په موخه د ریکشاو لپاره د پلیټونو ویش پیل کړی او دغه لړۍ دوام لري. همدارنګه د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت زیاته کړه چې څه باندې یو میاشت کې په مزار شریف ښار کې نږدې 2000 ارادي ریکشاو ته پلیټونه ویشل شوي دي. د رخصو د پلیټ پر وسه جریان لري، اوس هم جریان لري چې پلیټونه اخلي. نو داسې رامعلومیږي تعین معلومات یې نشته، خو بیا هم 2000 2500 تر 3000 پورې دونه رخصې اوس پلیټ شوي دي. اوس هم جریان لري، ښه قوي جریان لري، رخصې را روانې دي، خپل پلیټونه اخلي په اسانه توګه باندې، هیڅ نوع مشکل ودې ته نشته. له بلې خوا د مزار شریف ښار د ریکشا چلوونکو د ریکشاو د قانوني کولو په برخه کې د بلخ ولایت د ترافیکو ریاست د مثبتو کړنو ستاینه وکړه او د ریکشا چلوونکو ځینې کړنې په ګوته کړې. ما به خاطر نظم و دیسیپلین شهری کار میکنیم. در این رابطه همراه ما ریاست محترم ترانسپورت مدیریت ترافیک هم کار میباشند که ما کوشش داریم که یک نظم درست منظم در شهر ایجاد شود که هم مسئله خدمت برای مردم شود، هم برای ریکشارانا و هم برای شرکت دار. دیگه شرکت های دیگه که ما در اینجا داریم هم بعد شرکت های پسات بخش تکفیرانی می باشه، باربری و مسافربری کلان. در هر بخش ما فقط کوشش ما به این است که برای مردم خدمت شود که بتانیم که مسئله خدمت برای مردم شویم و همچنان از ازدحام، از تهدرانی ها، از بی‌نظمی ها جلوگیری به عمل بیاید. راپورونه ښایي چې دا مهال په بلخ ولایت کې څه باندې 10,000 ریکشاوې فعالیت کوي چې له دې جملې څخه یې لږ تر لږې 2000 د جواز پلیټونه ورکړل شوي او په ښار کې فعالیت کوي.